چې ښځې سره خاوند جما وکړي او د جما نه وروستو دغه خاوند 40 قدمه نه دی اغوستي یا تشې متیازې نه دي کړي یا اوده شوی نه دی، د دې نه مخکې دغه خاوند غسل وکړو او بیا د دغه غسل نه وروستو د منې قطره یا قطرې راغلي، آیا دغه خاوند به دوباره غسل کوي یا په دغه غسل کې د دغه خاوند چې څومره منځونه کوي دغه منځونه یې کیږي؟ ګران کتونکو دا ډېره زیاته مهمه او ډېره زیاته ضروري مسله ده او دا چې زموږ ستاسو په لایف کې زموږ ستاسو په ژوند کې هر چا مخې ته راپېښېدی شي، نو دې د وجې نه موږ تاسو ټول لا دغه مسلې نه ځان خبرول دا ضروري او لازمي دي. ګران کتونکو چې کله یو خاوند خپلې ښځې سره مجامعت وکړي، خپلې ښځې سره نزدېکت وکړي او هغې نه وروسته دغه خاوند غسل کول غواړي او د دغه غسل نه مخکې دغه خاوند نه تشې متیازې وکړي، نه 40 قدمونه اغوستي دي او نه اوده شوی دی او د چې دی ډایرکټ غسل وکړو او د دغه غسل نه وروستو چې قطره رانه شي بیا خو هېڅ خبره نشته، خو که چېرته د منې یو قطره یا څو قطرې راغلې نو په دغه صورت کې بهر شریعت لیکلی دي چې دا مسلمان به دوباره غسل کې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دغه قطرې د هغه قطرې دي چې دغه مسلمان نه په وخت شهوت کې خارج شوي وي، اوس چې دغه اندام مخصوصا چې بهر راوتي نو دې د وجې نه په داسې غسل باندې دغه مسلمان نه مونځ کولی شي نه نور څه کولی شي، نو لهذا دغه مسلمان به دوباره غسل کوي او که چېرته دغه مسلمان خپلې ښځې سره جما وکړله، خپلې ښځې سره نزدېکت وکړلو، هغې نه وروستو دغه مسلمان یا تشې متیازې وکړي یا 40 قدمونه واغستل یا دغه مسلمان اوده شو او د دغه درې واړو عملونو نه وروستو دغه مسلمان غسل وکړو او د دغه غسل نه وروستو بیا د دغه مسلمان یو قطره 2 قطرې خارج شوي، نو په دغه صورت کې دغه قطرې چې دی په دغه مسلمان باندې غسل نه واجبوي، وجه دا ده چې دا هغه مني نه ده چې کومه مني په وخت شهوت کې دغه مسلمان نه خارجه شوې وه، لهذا په دغه قطرو باندې به دغه مسلمان باندې صرف اودس کول دا فرض دي او په ده باندې غسل کول دا نه دي لازم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.